ډېر نیک اقدام دی. زه ډېر په خوشحاله شوم. انا یې را ژوندۍ کړله. د اعلی حضرت احمدشاه بابا په وخت کې اولین موزیم چې د افغانستان جوړ شو خزینة الاشراف واله. خزینة الاشراف دا په هغه وخت کې دغه د عتیقه اثارو نمونې به په خزینة الاشراف کې وي. د خزینة الاشراف څخه موږ ته یوازې یو قرآن عظیم پاته دی چې هغه اوس د احمدشاه بابا په مقبره کې پروت دی. او هغه قرآن عظیم په کشمیر کې د حضرت احمدشاه بابا لپاره دا لیکل شوی دی. څنګ باندې یو تفسیر هم لري. خپل احمدشاه بابا خپل لاس دغه قرآن عظیم نسخه په دا خزینة الاشراف کې ایښې. موږ چې د موزیمو تاریخ وایو، تاریخ مو اکثره وایي د امان الله خان د وخت څخه شروع شوی دی، مګر دا قدیم هلته هغه خزینة الاشراف موجود دی زموږ لپاره چې دا د تاریخ تقریبا 280 کاله شاته دی. نو دا د هغه خزینة الاشراف ادامه ده. مسؤول الشارع هذا من عنده هذا بيرسل على موږ په ټول افغانستان کې دغه لړۍ پیل کړې ده چې د اثارو پاککاري، د اثارو ډیټابیس، د هغو ثبت، د اثارو ځای پر ځای کول او موزیمونه جوړول. په ټول افغانستان کې دغه اراده لرو او ان شاء الله ژر تر ژره به هر ولایت د خپل موزیم څخه برخمن شي. موږ بیت الاشراف د احمدشاه بابا په وخت کې موزیم درلود. البته ډېر مبتدي حالت یې بیا تر 1111 کال پورې چې د خان محمد په وخت کې یوازې د ملي او نومیالي اثر وزیر محمد اکبر خان یوازې یوه جوړه کالي چې د مکناټن د وزیر پر وخت باندې دغه کالي د اغوستي ورسره دا کالي په ښاروالۍ کې د لې محفوظ و. پر هغه باندې سره د موزیم یا نندارتون ښیښوي سره جوړېږي. بیا دا ډېرې وده ونه کړله. مګر نن دغه موزیم چې جوړ شوی دی واقعا هغه د موزیم تعریف چې د یوې بشري ټولنې او د ولس د حافظې لپاره ښه وسیله موزیم دی. دغه اوس حالت چې زه وینم سره نهایت ډېر مهم آثار قسم کثرت کې نهایت زیات دی. البته ورته شان خورا ډېر دي چې د یوې دورې سره څو نمونې راخیستل سوي دي. بیا هم زه فکر کوم چې زموږ د تاریخي او لرغوني هویت لپاره خورا ښه مرجع ده او ښه ماخذ دی. موزیم په رښتیا سره ډېر ښه رسم. په کندهار کې موږ تاسې مخکنی موزیم شو ډېر کوچنی و، ځکه د کندهار د پوستک په کتو سره او بیا هغه درجې په کتو سره موږ تاسې هم په کندهار لومړۍ درجې ولایت دی. نو موزیم ته یې د دې موږ تاسې هغه بهرني ځینې لیدونکي راتلل د دې داخل کې. دا اوسنی موزیم ډېر ښه معیاري جوړ شوی دی، ښه کار شوی دی. تر اوسه پورې چې موږ وینو دی نورو ولایتونو ته تللي یو خو زموږ په همدې خاطر درته اوس دا دی ډېر ښه شو. کندهار اطلاعات کلتور ریاست په ځینو نورو برخو باندې هم کار شوی دی. موزیم ډېر ښه مسلکي جوړ شوی دی.